السلام علیکم، زه یم ستاسو ملګری برهان الدین او تاسو ګورئ زما یوټیوب چینل رباني ټیکنیک. په نننۍ ویډیو کې به زه تاسو ته طریقه درښیم چې تاسو د فیسبوک پیج څنګه شئ ډیلیټ کولی. هره وجه وي تاسو غواړئ چې زه فیسبوک پیج ډیلیټ کړم. تاسو یو پیج جوړ کړی وي، هغه تاسو نشئ استعمالولی. تاسو یو پیج جوړ کړی وي او هغه تاسو نه استعمالوئ یا هر څه ریزن وي، خو تاسو هغه واپس ډیلیټ کول غواړئ، ختمول یې غواړئ او تاسو ته پته نشته چې دا پیج زه اوس واپس څنګه ډیلیټ کړم. ویډیو هم د دقه خلکو په باره کې ده چې تاسو به فیسبوک پیج څنګه شئ ډیلیټ کول. نو ویډیو تر لاسه پورې وګورئ، زه تاسو ته درښیم طریقه د فیسبوک پیج ډیلیټ کولو. نو ویډیو ډیره نه اوږده کوم، خو د ویډیو شروع کېدو نه مخکې ستاسو ټول نه یو وړوکی شان ریکویسټ دی که تاسو تر اوسه پورې زموږ یوټیوب چینل رباني ټیکنیکل نه وي سبسکرایب کړی، مهرباني وکړئ زموږ یوټیوب چینل رباني ټیکنیکل سبسکرایب کړئ. سو لیټس گو سٹارټ د ویډیو. ټول نه اول چې دی تاسو خپل فیسبوک اوپن کړئ. چې کله تاسو خپل فیسبوک اوپن کړو، دلته به په دې 3 لیرز باندې کلیک وکړئ. چې په دې تاسو کله کلیک وکړئ، دلته به تاسو په خپل پیج کلیک وکړئ چې ستاسو کوم یو پیج وي. دې کې تاسو ته شو کېږي زما دا پیج دی پراود ټو بي اے مسلم. صحیح شو؟ په دې باندې زه کلیک کوم. چې په دې زه کلیک وکړم، دلته ماته بیا لیکلي دي ویو آس. صحیح شو؟ په دې به زه کلیک وکړم. چې په دې ما کله کلیک وکړو، دلته ماته 3 ډاټس راکړي دي د لایک نه لاندې تاسو ته ښکاري. په دې باندې به کلیک وکړئ. چې په دې کلیک وکړئ، دلته تاسو ته درکړي ډسمس ایډیټ. صحیح شو؟ ایډیټ پیج. نو تاسو به کلیک وکړئ په ایډیټ پیج باندې. چې په ایډیټ پیج باندې تاسو کله کلیک وکړئ، دلته تاسو له درکړي په لاست کې سیټینګ. صحیح شو؟ په دې سیټینګ باندې به تاسو کلیک وکړئ. چې په سیټینګ کله تاسو کلیک وکړئ، دلته به راشئ په جنرال باندې به کلیک وکړئ. صحیح شو؟ په دې چې کله تاسو کلیک وکړو، دلته به بیا واپس راشئ، تاسو لاندې به راشئ. لاندې دلته تاسو ته لیکلي دي ریموو پیج. صحیح شو؟ ریموو پیج کې تاسو کو لاندې خیال وکړئ، دلته ته بیا لیکلي دي ډیلیټ پراود ټو بي اے مسلم. پراود ټو بي اے مسلم زما پیج دی او ډیلیټ زه دا ډیلیټ کول غواړم. صحیح شو؟ ما په هغه کلیک وکړو، دلته ماته لیکلي چې ډیلیټ پیج. صحیح شو؟ تاسو ته ښکاري یو کینسل دی یو ډیلیټ پیج. که تاسو کینسل کول غواړئ کینسل کولی شئ، که تاسو نه غواړئ چې نه زه ډیلیټ کوم دا خپل پیج، نو په دې ډیلیټ به کلیک وکړئ. چې په ډیلیټ کله تاسو کلیک وکړئ، دلته تاسو لیکي پیج انټر ډیلیشن موډ. صحیح شو؟ دا پیج تاسو پیج چې دی دا په 14 ورځې ټایم به وسري. په 14 ورځو کې تاسو د ډیلیټ کولو نه واپس کولی هم شئ. که تاسو غواړئ چې زه نه ډیلیټ کوم خپل پیج، نو په 14 ورځو کې تاسو دا واپس کولی شئ. که تاسو غواړئ چې نه ډیلیټ کوم یې بس ټیک دا ختموم خپل پیج، نو 14 ورځې بعد دا کومه طریقه چې ما تاسو ته دروښوده دقه طریقه به وکړئ. چې 14 ورځې کله ستاسو د پیج پوره شي، دا به ستاسو سره وشو کېږي. چې 14 ورځې کله پوره شي، تاسو به واپس دقه سیټینګ ته بیا راشئ او بیا به په دې باندې کلیک وکړئ. په دې باندې به بیا کلیک وکړئ. صحیح شو؟ ډیلیټ پراود ټو بي اے مسلم. صحیح شو؟ په هغه ډیلیټ باندې به کلیک وکړئ. چې په هغه باندې تاسو کله کلیک وکړئ، دلته به راشي، دلته به تاسو له آپشن درکړي. دا خو ما له اوس کنفرم راکړی، ځکه چې زما د دې 14 ورځې نه دي پوره شوي. دا خو ما تاسو ته ویډیو درخواسته د دې لپاره زما د دې لږ وخت وشو. دا چې اوس زه په کنفرم کلیک وکړم، نو دلته به دا زما د ډیلیشن موډ به ختم شي، بیرته به کینسل شي. په دې چې بیا تاسو له آپشن بیا درکړی واپس ډیلیټ پیج. صحیح شو؟ هغه آپشن بیا درکړی چې په هغه باندې تاسو 14 ورځې بعد کلیک وکړئ. 14 ورځې پوره شي، 15 ویشت 400 شو چې د 14 نه کمې نه. چې هغه ورځې پوره شي، نو چې تاسو کله په ډیلیټ پیج دلته په دې کې تاسو له آپشن درکړی چې په هغه باندې کلیک وکړئ، نو ستاسو پیج چې دی هغه به بالکل د دې ځای نه ختم شي. بیا به ستاسو په دې ځای کې نه شو کېږي، ستاسو پیج چې دی هغه به مکمل ډیلیټ شي. په دې ځای کې دا زما شو کېږي، خو د دې ورځې نه دي پوره. دا چې 14 ورځې بعد زه اوس راشم دې ځای ته او هلته په ډیلیټ کلیک وکړم، نو زما دا کوم پیج چې تاسو ته دلته شو کېږي پراود ټو بي اے مسلم، دا به د دې ځای نه ختم شي، بالکل به ډیلیټ شي د فیسبوک. نو په دې طریقه باندې تاسو خپل فیسبوک پیج چې دی شئ ډیلیټ کولی. نننۍ ویډیو د فیسبوک پیج ډیلیټ کولو په باره کې امید ساتم چې اوس به ډېر په ایزي طریقه تاسو خپل فیسبوک پیج چې دی هغه شئ ډیلیټ کولی.